د ننګرهار ولایت د کرنې او مالدارۍ ادارې له لوري تر 1.5 میلیون افغانیو مالي لګښت په یاد ریاست کې د کیمیاوي ادویجاتو ډیپو د بنسټ ډبره نن د تلې په 18مه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې کېښودل شوه. په دغه مراسمو کې د ننګرهار مرستیال والي محمد حنیف ګردیوال د کرنې او مالدارۍ رئیس او یو شمېر نورو ګډون کړی و. د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزي وویل چې دغه ډیپو د کرنې او مالدارۍ وزارت د پرمختیایي بودجې څخه 1.5 میلیون افغانیو په لګښت د 4 میاشتو په موده کې په اساسي او معیاري ډول جوړیږي. نوموړي زیاته کړه چې یاد ډیپو په 12 متره اوږدوالي او 6 متره پراخوالي جوړیږي چې د 250 ټنه کیمیاوي موادو د ساتلو ظرفیت به ولري. د ننګرهار مرستیال والي محمد حنیف ګردیوال د یاد ډیپو پر جوړېدو خوښي څرګنده کړه او د شرکت مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې د چارو ترسره کېدو پر مهال له شفافیت او د قرارداد له مخې کړنې ترسره کړي. ښاغلي ګردیوال هیله څرګنده کړه چې د کرنې او مالدارۍ نوي رئیس په راتګ سره به د کرنې په برخه کې نوي پروژې پیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. چې موږ ننګرهار سره زراعتي ولایت دی او زه خوشحاله یم چې په ننګرهار کې د زراعتي توکو شکر دی تر دې دمه ډېر پرمختګ شوی دی او زه هیله من یم د رئیس په راتګ سره چې نور هم دغې برخې ته توجه ډېره زیاته وشي او خپلې هلې ځلې وکړي چې دغه تجربه لري په وزارت کې او په مختلفو برخو کې کارونه کړي دي او خپله استاد دی. نو هیله من یم چې ټول د پرسونل د خپل پرسونل په ملګرتیا باندې چې څومره امکانات دي د ننګرهار د زراعت په برخه کې باید کار وکړي. هغه څه چې په کار دي او زموږ د خلکو غوښتنې دي زموږ دهقان ته او بزګر ته پې خیر رسیږي او مالدار ته پې خیر رسیږي هغه کارونه بس انشاءالله مشترک سره کوو. نوموړي د کرنې او مالدارۍ رئیس ته په ټولو چارو کې د مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.